راځه بچي چې دا تره دې وینو دا خور دې واده دی د پیسو ورته وایم چې پیسې ترې والو خی لالا خو مې دا دی وعلیکم السلام چېرته څنګه ښې لالا هم تا پسې درتلو دا جینۍ واده دی نیټه یې ښې ده ما چې یو لک نیم روپۍ راله راکړې سږ کال زموږ فصل ډېر خراب لاړ سږ کال بارانونه نشته سوکړه ده او جاو پیسې به درکړم په دې 50 روپۍ باندې ته ګزاره وکړه لالا که لاک ترې راکړی و ډېره بښه وه 50,000 هغه هم بدله وکړم که نه خیر دی زه خو چېرته ځم نه در به کړم 50,000 به بیا درکړم زه ټیک ته لالا زه لاړو جي او کور ګوړه پراته ده په یو ځای به یې دله خرڅه کړم اوس ورور دې خفه کول یې نه شو ګینې دا پیسې زما په خپل ځاني په کار وي خو هغه ته مې انکار نه کو پیسې کم دی او ګوړه کم ده یا ډاکټر یا مونږ خو ښکار پسې ګرځېدو خو دغه دې سړي د 50,000 روپۍ ورکړی او کار ټیک شو مونږ سره 20 روپۍ نشته او دې 50 روپۍ جیب کې چي زه چې پې ورځو ډایرکټ پسې ته جوړوم پیسې به ترې دا ښه شوه تره دې پیسې راکړې اوس په پې سامان بابا اغلی دی راپسې چاړې دې خبردار اوزار به کې خو په احتیاط صحیح ده صحیح سړی نه بچ نه شي ډایرکټ صحیح ده دا چې ورځو کسان لاړه ډېر چې سړیه خو زه ستا ژوند خو به بچ شي ته داسې وتښته ځه یاسینه ودرېږه ټوله داسې راته وشوه زما نه داسې تاوېږم ځه خوا داسې کار کومه پیسوري کې اول ګورم سړی خدا غلی راتاوېږم زما د لور واده دی او دا مونږ له پیسې نه ستا د لور واده سره زموږ واله دې پیسې داسې کار وکړه سړی هم سړی مړ کړه په پیسې میلاو شوې زه چې ځه دې خوا نه څه د رزق بندوبست وکړو داسې کار وکړه د پیسې دې پټې نه کړي نابړه زه تا ته غل ښکارم یا خدایه پاکه غل سختري خو نه راځه چې ستا غونتي که نه یاسینه ودرېږه څادر واله خو داسې کار وکړه خیري وکړم زه به دلته کښېنم له دې نه یو لوټ واله 500 او پکوړې او ډوډۍ راوړه نه ونیسه بیا به وروستو خبرې کوو زه دلته کښېنه زه زر زه راځم دلته ناست یم خو زر راځه ګوره خیري د لوګې نه مړ نه شم
دا پیسې زه نیمې کم 50-60 روپۍ دي نو دا خو دونه نه دي که نه دا به غونډې زه جیب کې واچوم او ده سره به د مسلمانۍ کار وکړم یو 2-3 چړۍ به له څه ووایم پکوړې به راواشتې خو دا پیسې مې دې ته نه لکېږي چې زه خط به ته واچوم اوس پران جم دی نه پاتې کېږي ورځمه پکوړې مې راوړې ډاکټره رالې پکوړې مې راوړې ته داسې کار وکړه څه خوږې شي چې ته دا پکوړې کولې او که زه له سهار کومه ته څوک شته صحیح ده دله مې فلم ختم کړ اوس به دا پکوړې او ډوډۍ په خپله باندې وخورم او موړ به شم پیسې هم پاتې شو سړی مې مړ کړ خو داسې کار کوم چې اوس دا پکوړې او ډوډۍ خورم لکه دا خو ډېر دا جوړ دا ګلابدین ماما پکوړې دي ګاري داسې جوړ دی ظالم ما ته په دې پکوړو کې زهر اچولی